اخرنی حصہ د دې امت دا هلاکه ده تباه ده سبب د تباهی څه دی امت اولنی برخه ده او یو د دې امت اخري برخه ده اولنی حصہ دا کامیابه وه صحابه کرام تابعین تبع التابعین چې دې ته خیر القرون ویل کېږي سبب د کامیابۍ څه و اخرنی حصہ د دې امت دا هلاکه ده تباه ده سبب د تباهی څه دی دا نبی علیہ السلام دی یو حدیث کې فرمایلی وی صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین اولنی امت چې کامیاب و د دنیا نه بې رغبته و بل ایمان خبره د خولې نه وه هره خبره د زړه نه وه تاسو ته مشران خپل مشران پیژنئ که نه څونه د دنیا نه بې رغبتې وو کومه خبره چې وې په خولې وه هغه خبرې په زړه وه د الله دین د هغو زړونو ته ښکته شوی و او د دې امت د اخرنۍ حصه چې تباه او برباد ده بالحرص و طول الامل د جمعوارۍ سوچ و فکر دی اوږده اوږده امیدونه دي نو په دې باندې د دې امت اخرنۍ حصه تباه او برباده او د هلاکت سره مخامخ ده د امت اولنۍ برخه د هغې څه نظاهر ته واوره د طول العمل په ارتباط نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مالی ولی الدنیا انما انا فی الدنیا کراکب قال تحت ظل الشجره ثم راح وتركها زما د دنیا سره څه دي زه خو دې دنیا له دونه ټیم له راغلی ما لکه یو مسافر دی په لاره باندې روان دی د غرمې په ټیم کې د یوې ونې لاندې دمه کېږي او بیا د هغې نه روان شي ورقاله ویلې دی نامې نه دی ویلې ځکه نوم غالبا د شپې خوب ته ویلې قال قیلوله د ورځې خوبه په ایمان یې واجي صاحب یو سړی چې مسافري په لاره باندې رواني د غرمې په ټیم کې د ونې لاندې دمه کېږي د هغه ونې له غېږه ورکوي غاړه ورکوي هلته بنګلې جوړوي جواب نه نو زما مثال په دې دنیا کې داسې دی لکه دغه مسافر چې په لاره باندې روان دی بس د غرمې په ټیم کې د ونې لاندې دمه قیلوله سترګې پټول بیا هغه ځګنه پرېښودل او د هغې نه روانېدله